د کرونا وایروس یو خطرناک او وژونکی وایروس دی چې د نړۍ ډیر پرمختللي او د طبي لحاظ څخه په ټولو وسایطو سمبال هیوادونو د دې ویروس په مهار کولو کې پاتې راغلي دي. زه د خپل ټول غیر ولس څخه په ډیر درنښت سره هیله کوم چې کرونا د وژونکي وایروس دی جدي ونیسي. د کرونا د وایروس په جدي نیولو سره دی د ځان او نورو هیوادوالو ژوند وژغوري. د یوې خوا څخه د امکاناتو نشتون، د بلې خوا څخه د کرونا وایروس سره زموږ بېغوري او د بلې خوا څخه فقر، غربت، دا به مو ټوله ځپي. نو ستاسو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوم چې د کرونا وایروس پر ضد باندې په مبارزه کې لاس ورکړئ، اما پوهاوی ورکړئ، د بېوزلي، بېوسه، بېکسه او بې سرپرسته کونډو یتیمانو سره تر خپل وسه پورې مرسته وکړئ. په کورونو کې پاتې شئ تر څو چې تاسې او نور هیوادوال ژوندي پاتې شئ. مننه.